بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه پیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ، روغتیا او سلامتیا ده غواړم. مورې خدای دې وکړي تم ښه اوسئ. خیر اوسئ، الله دې له جنتونه درکړي، خوشحاله اوسئ مورې. کور ودان. مورکۍ ما د ډېر وخت نه نیسم، فقط ستا د مشکلاتو په اړه غواړم چې پوه شم. مشکلات د څه شی دي مورې؟ مشکلات مې دا مشکلات دي، خاوند مې سپین ږیری دی، دا بچیان مې دي وځي هغلته یو کور کې څه جارو وایي څه دغه کې ماښام چې شي دا وړه ماشومه لاړه شي او یو نوڼۍ ډوډۍ ټولې کې راوړي دي بچیانو ته مې واچوه. خاوند مې سپین ږیری دی، اوس هم تللی دی. دا څو ورځې کېږي دا وړه ماشومه مې مریضه وه، پرون او سبایي او راایسته دغه مورې ښه وه ملاریا ده. ما ویلې ورشه ما هلته همسایانو هغې نه مې 1000 روپۍ راوړلې، هغې د بېګا ما دغه وکړو. بېګا په خدای مې د قسمې چې د ډوډۍ د درک راکه نه و، کتغ درک نه و، دقسې مجبوره ناست وم، الله ته ناست وم. دې خلکو څه شلومبې راولېږلې، هغې څه مونږ روژه ماته کړله. یعنې تا په شړومبو سره روژه ماته شلومبو سره مې روژه ماته کړې. پیشنمي دې څه وکړه؟ پیشنمي مې شین چای کړی دی، یوه نوڼۍ ډوډۍ پوره هم راکه نه وه، ترخچې سره مې ډوډۍ خوړلې ده. مشران زامن ته لرې مورې؟ نشته دی، که زامن مې وی نو زه ولې خفه. خاوند مې سپین ږیری دی، یوه ښځه یې مړه شوې بله یې کړې، دا هوس یې کړي. د هغې ښځې نه اولادونه نه وو؟ نشته دی، اولادونه یې نه وو. یعنې څو کاله تا نه مشر دی خاوند دی؟ ډېر به یې زوړ دی کمبخته، داسې ږیره کې سپین لګېدلي دي. او کار څه کار کوي؟ کار دا دیړي میړي کوي، اوس هم تللی دی، سبایي راایسته وتی دی، خدای خبر څه کار له به تللی. دا خاش کرې دا خښتو مختو سره دغه کارونو سره دیړي کوي، دغه کار داسې ورځ راځي چې ماښام راشي او هېڅ شی رانه وړي؟ هېڅ چې شي هم بېګا زه تاسو هم دونه سوخمن و چې دونه و چې یا الله ویلې دا زما څه عمر شو. خدای راله یو ماشوم راکړو، دا څو ورځې کېږي، هغه کې مې لږ قرضدارې شو، روغتون کې مې بستر هم کړو، الله رانه واغستو. او داسې یو چې سم هغلته م کور نیولی و، هغې کری هم راباندې پاتې دی، د دې کور کری هم راباندې پاتې ده او ډېر زیات مشکل لرو. څه وکړو، دغه مې کور دی، ګوره دا مې اوس په 6000 روپۍ نیولی دی. دا د مور په 6000 روپۍ نیولی؟ دلته مې 6000، دا 2 کوټې، دا کوټه د هغې او د هغه مې د کېناستو کوټه د ورشه عکاسي وله وکړئ، نه سترنجۍ لرم نه بستره لرم. ډېر وبخښه مورې، ته مه راځه، خیر دی، زه یې ګورم، ته مه راځه. د دې خو چت هم سوری دی که نه مورې؟ چت د دې رڼا دپاره یې پرېښی دی دا چت. دا کور تاسو په شریکه نیولی دی؟ دا کور مې نیولی دا یوازې، دا کوټه د خلکو ده، دا بره ځایونه د هغوی، دا 2 کوټې راله په 6000 روپۍ راکړي. د دې کوټې لاره د هغه طرف نه ده؟ هغه طرف ته دی، یعنې پردې ورته طرف نه ده. بام هم د هغوی دی؟ هغوی دی، دغه 2 کوټې یوې دا تا ته او یوې هغه، دا 2 کوټې درته په 6000 روپۍ راکړي دي. هغه کور کری هم راباندې پاتې ده، دغې ته هم دغه اوس ورخطا یې 2 میاشتې مخکې پیشکي غوښتله. خدای دې ورحمېږي مورې، راشه مورکۍ. مورکۍ دغه مختلف خوراکي مواد دي چې د روژې لپاره مکمل، هم د پیشنمي دپاره او هم د روژه ماتي دپاره یو څه اندازه مواد دي. هغه د چا چې د مورکۍ هغې ته دعا کوه. موږ به هڅه دا کوو چې تا یوازې پرې نه ږدو، وخت په وخت وشو کولی تا ته رسیدګي وکړو، ستا اولادونو ته. خدای دې هغې له اجرونه ورکړي، هغه تنګ کې دې الله په کار کې، او تاسو له دې هم خدای ډېر عمر ورکړي او خدای هم کامیابه لره. خدای دې خوشحاله لره مورکۍ. خدای دې وکړي یو څه وخت د پېښې تېر شي، انشاءالله د یاده به م نه وځو. هڅه کوو چې د دې د خلاصېدو نه مخکې بیا موږ راشو تاسو سره یو څه ناڅه مرسته بیا خیر اوسې، الله دې له جنتونه درکړي، الله دې له عمر درکړي. دا ډېر شی دی، زما بچیان به بېګا له اوس دا دی ښه روژه ماتی به مې وشي، هر څه به مې وشي. خدای دې خوشحاله لره. دا هم هغه دوهم فامیل دی چې کاکا سلام، امید که جور باشید، صحتمند باشید، بخیر باشید. کاکا میشه مشکلاتتان رو بگوین؟ برای بعد مشکلات ما خیلی درست این مشکلات ما است که ما خودم فهمیدم از بازار که فارغ شدم رفتم با عسکری و خدمت وطن. از تقریبا 6 ماه عسکری کردم. بعد 6 ماه فهمیدم از طرف مجاهد دیگه بگم یا اشرار میگی دیگه مجاهد من سر من انفجار کرد، نه موتور بدم. بعد دیگر 2 ماه فهمیدم قطع شد. بعد رفتم با شفاخانه سیتامه کابل 400 بسترش. بعد اونجا تداوی شدیم دیگه.
بعد از اون دیگه که آمدم یعنی پیام مصنوی در سرتون میگه یک پیتم یم مصنوی است. ارزش مصنوی است این هم مصنوی است خب این خانه کرایی است؟ نه با کراس هم بله. چند است کرایش؟ ماه 10,000 این کرایش از کجا میشه؟ کرایش خو نمیده از که خودم است که بچه ما از فامیلان اونم ما یک سال یک 60,000 روپیه مرا میده و یک سال 60,000 روپیه بچه مرا میده از طرف دولت. بچه‌ت که شهید شده؟ نه دیگه بچه ما سوام مایی بس معلول سوام و یک بچه‌ت که شهید شده بود؟ بچه بله ها. او در چه شهید شد؟ او دیگه فشارش بالا رفت یعنی فشارش سوکینان خورد سخروت رفت نمی قلعه نو میگینش از مرزان و پایان دونمو یک کار میکرد نجار بود سوکینان خورده و دیگه که با اسکار برآمده رفته دونمو تا 1 بجه کار کرده بعد از سر خوردن ششتن یعنی خلاصه گفتی که 2 بچه داشتی یکیش که جور بود او فوت کرد دیگهش مایی بس حالا خامت و هم خامت و مایی بس این هم سالانه که دولت در 60,000 روپیه میتازه مو کرا از اونمو کرا از اونمو خرچ خوراک خانه و مریضی و هر چی از اونمو میتونی این خوراک همو بیوی همو چیز بیوی همو پیدا خب کاکایی هم به خاطر ماه رمضانتان از کسی که هست میتونید به مو دعا کنید. خانه شب خدا کتش خوب کنه که امره غریبا و بیچاره فهمیانه کمک روان میکنه خدا باید دگام بدش کت مسکینا و کت فقیرا فهمیانه از یک کمک امدادش مردم غریب میرسه.